چې شوخې شنګې جنکۍ له ښاره ووتلې وطن اوس لکه چې ښه د کاره ووتلې او د ایمانونو په شبنم به سینې خېشتې راوړي د ښار رنډۍ د وږي نس لپاره ووتلې. دا ځل را سره په دغه ادبي خپرونه کې ډېر ځانګړی او منفرد شاعر ګوګل صافی را سره په خپرونه کې میلمه دی. تربار زلفان د مشک دی او عنبر دی دنګه غاړه دی د سرو زرو منار دی دا سپوږمۍ دی هم دا ستا د وربل ټیک شي چې ستا نشي نو د چا د وربل ټیک شي واړه ستوري د پاولی شه د لمنې ښایستونه د له تا نه صدقه شي دوی د خوښ شي چې دوی دې مقام ته رسي د نړۍ د ښایستونو بام ته رسي. یوسف کوی ته زه ګړنګ ته په خندا ولاړ یم چې غورځوونکي مې دې ورونه شکایت نه کوم ډېر ښه دی. ګوګله زه ځان ته د 100,000 یاران پیدا کړي ما ترې مینځلي دي لاسونه شکایت نه کوم. او غم پوکړی دود نه دی چې پورته رانه لاړ شي درد سوی سګرټ نه دی چې ایسته یې ګزار او پاکه ربه زړه به دې شي تور له بني آدمه دومره ارمانونه به دې سترګو ته قطار کړو. نو صافی صاحب ګرانو لیدونکو باران هم راغی ګوګل د خپل نوم دی که نه دغه ادبي نوم دې ځان ته غوره کړی. باران اوري موسم بیا دونه پري دی زه تنها یم زړه مې سم میږي میږي دی ډېر میکده او جومات خوا په خوا جوړیږي تړون شوی د ملا او د ساقي دی. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. ستا قانون په ناقانونه طریقه دی نو ګوګل ورنه په دې وجه باغي دی. ته بیا یک سوله راغله ورور براشي یک سوله نوا هدیرې بلټوما. چې شوخې شنګې جنکۍ له ښاره ووتلې وطن اوس لکه چې ښه د کاره ووتلې او هیڅ کهکشان کې به ونه مومي رڼا د خلوص سپوږمۍ زما د زړه له روڼ مداره ووتلې او د ایمانونو په شبنم به سینې خېشتې راوړي د ښار رنډۍ د وږي نس لپاره ووتلې او د مخ ځوانه کې د هلکه انګېرمه داسې لکه چې نور زما د واک اختیاره ووتلې. څه د هغې څه د وطن څه د ځوانۍ تقاضې څه د هغې څه د وطن څه د ځوانۍ تقاضې نصرت هیلې مو د ژوند له شماره ووتلې. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې رک روغ بایاستئ او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. یو ځل بیا زه شهاب شاداب تاسو ته د یوې نوې ادبي او خوندورې خپرونې سره دا ځل را سره په دغه ادبي خپرونه کې ډېر ځانګړی او منفرد شاعر ډېر خوږ انسان او د دې ترڅنګ د ښه شعر لیکونکی او ښه قلموال ګوګل صافی را سره په خپرونه کې میلمه دی. ځینې لیدونکي به د ده له شعر سره اشنایي د ده له قوارې سره به اشنایي او نن به ورنه ستاسې د ذوق او ستاسې د تندې د خړوبولو په خاطر نوي نوي څه اورو په تاسو باندې به اورو او تاسې به ورنه خوند اخلئ. نو خپرونه را سره تر پایه وګورئ او ګوګل صافی واورئ. نو صافی صاحب په سر کې خو د پامیر ټي وي په سکرین درته ډېر ښه راغلاست یم. سلامونه نیکې هیلې شاداب صاحب تاسو ته او ستاسو د دې پامیر ټي وي ټولو مینوالو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ او په خیر به راغلي یاستئ. ډېره مننه چې زه مو د دوی جوګه وګڼلم چې له ما څخه زما شعرونه واورئ او زما خواته راغلی. مننه درنه کوم په دې هیله چې په خیر را رسېدلي. ډېره زیاته مننه صافی صاحب. نو ته چې دومره خوږ شعر لیکې موږ به دې ولې تر څنګ نه راځو. نو په سر کې به دغه که چا نه یې اورېدلی دغه ستا نوم به ملګرو ته یو څه جلای که دغه په سر کې درنه دغه پوښتنه کوم چې ګوګل د خپل نوم دی که نه دغه ادبي نوم دې ځان ته غوره کړی. مننه شاداب صاحب دا خو زما ادبي نوم دی او خپل نوم دې ملګرو ته ویلی مې خواجه آغا دی ډېر او تخلص مې د ډېر وړوکوالي نه ګوګل ځان ته غوره کړی. البته د پښتو ژبې له کتاب څخه پښتو ژبې کتاب مې کته چې باید یو ځانګړی تخلص ځان ته کېدم چې په هغې کې معنا پرته وي نو بیا په هغې کې ګوګل راغلی و معنا یې ورته دا د زړه قالب یا قفس لیکلی و نو ما ته دا ډېر ځانګړی ښکاره شو دا تخلص مې ځان سره ایښی. زیاتره ملګري داسې حیرانېږي چې دا څنګه تخلص دی هغه د انګلیش هغه ویب سایټ ګوګل فکر ورته کوي. ډېر ښه. نو ګوګل صافی صاحب
ملګرو ته دا ویو چې ګوګل صاحب کوم ځای پورې تعلق لري او چیرته اوسیږي او پیلن په څه مصروفه دی؟ مننه شاداب صاحب، زه اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ یم او فعلا د ننګرهار ولایت بېسود ولسوالۍ سمرخیلو کې اوسیږو او دلته په کونړ کې مې نظامي وظیفه ده د دفاع وزارت مربوط. دا چې په تیر نظام کې ومو بیا د همغې د وجې مسلکي بریدملانې راغوښتي وو، نو اوس دلته یم وزارت دفاع سره د اردو په بخش کې. ډېر ښه، ډېره مننه صافی صاحب. په ملګرو به دغه اضافي خبرې یو څه بوجم شي نو په سر کې په موږ باندې یو ښکلی کلام پرېږدو که کیسې به بیا کوو؟ ډېره مننه. زه به لومړی یو نظم ووایم، په مینه ورته غوږ یو. په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. نظم دی: ستا په حسن د قسم کول جایز دي، ستا په حسن د قسم کول جایز دي، چې د خدای د حسن نور پکې څرګند دی. ښه ښکاره د ملایکو صداقت دی، جوړېدلو کې د شوی ډېر دقت دی. جوړېدلو کې د شوی ډېر دقت دی. ډېره مننه شاداب صاحب. وایي جنتي شراب د سترګو کې روان دي، د خولې وږم د چندړ د کوی قاف دي، او خبرې د آرامه موسیقي ده، خلاصه چې ستا په شتون کې زندګي ده. ډېر عالي دی، ډېر ښه دی. ډېره مننه. وایه تربار زلفان د مشک دی او عنبر دی، دنګه غاړه د سرو زرو منار دی، دا سپوږمۍ دی هم دا ستا د وربل ټیک شي، چې ستا نشي نو د چا د وربل ټیک شي. دا سپوږمۍ دی هم دا ستا د وربل ټیک شي، چې ستا نشي نو د چا د وربل ټیک شي. ډېره مننه شاداب صاحب. تربار زلفان د مشک دی او عنبر دی، دنګه غاړه دی د سرو زرو منار دی، دا سپوږمۍ دی هم دا ستا د وربل ټیک شي، چې ستا نشي نو د چا د وربل ټیک شي. واړه ستوري د پاولی شه د لمنې، ښایستونه د له تا نه صدقه شي، دوی د خوښ شي چې دوی دې مقام ته رسي، د نړۍ د ښایستونو بام ته رسي. دوی د خوښ شي چې دوی دې مقام ته رسي، د نړۍ د ښایستونو بام ته رسي. مننه. د نرګس ګلان د مړاوي شه غوږو کې، د خپو لاندې د هوار شه ګلابونه، کشمالي دې په کمڅیو کې زندۍ شه، صدقه درنه دا ټوله دنیا گۍ شه. د نرګس ګلان د مړاوي شه غوږو کې، د خپو لاندې د هوار شه ګلابونه، کشمالي دې په کمڅیو کې زندۍ شه، صدقه درنه دا ټوله دنیا گۍ شه. او خلاصه چې تل هر څه نه بهتره، خلاصه چې تل هر څه نه بهتره، چې د چای نو بېشکه بختور دی، خو افسوس که په قیمت باندې دې پوه شي او په چل د محبت باندې دې پوه شي. خو افسوس که په قیمت باندې دې پوه شي او په چل د محبت باندې دې پوه شي. ډېره مننه. په ارزښت باندې دې صرف زه پوهېږم، په ارزښت باندې دې صرف زه پوهېږم، خو کارونه د نصیب او د تقدیر دي چې زما په برخه نه یې رسېدلی. د خدای کار کې به څوک څه ووایي ښکلی، ملګرو که دغه نظم مو د زړه په غوږونو نه یې اورېدلی او دغه ویډیو لږه وروسته کې یو بیا یې واورئ، زه باوري یم چې په بیا اورېدو باندې ارځي او ډېر خوندورو. نو ستا دومره خوندور نظم ته به زه د ندرت صاحب دغه څو بیتونه ووایم. ندرت صاحب وایي چې بند بازار او بېنوا خالي لاسونه، بند بازار او بېنوا خالي لاسونه، زم روان یم کور ته بیا خالي لاسونه، او نه زه له وبا نه مرمه صاحبه، نه زه له وبا نه مرمه صاحبه، ما به ووژني زما خالي لاسونه. د خواهش پروردګي را څخه غواړي، د خواهش پروردګي را څخه غواړي، د هوس د انتها خالي لاسونه، او هن دا ګل رانه د کاڼو بدل واخله، مونږ نه پرېږدو د چا خالي لاسونه. خجالت بیا مې هم تر چا اوږده کړل، د رد شوې تقاضا خالي لاسونه. او ته دې ځان ته په وغواړه ندرته، خدای دې وبخي زما خالي لاسونه. ډېره مننه ګوګل صاحب. نو هغه ماحول به نه خرابوو، نور اورو شعرونه درنه اورو. مننه شاداب صاحب. زه به هم یو غزل ویم، په مینې اورو.
غزل څه داسې دی چې ور مبارک شه دولتونه شکایت نه کوم. های ور مبارک شه دولتونه شکایت نه کوم. ور مبارک شه دولتونه شکایت نه کوم. زه د دې دور له قارونه شکایت نه کوم. بیا ووایه ډېر ښه دی. ور مبارک شه دولتونه شکایت نه کوم. زه د دې دور له قارونه شکایت نه کوم. بیا به مې دې نه هم سیوا د زجر هڅه کوي. بیا به مې دې نه هم سیوا د زجر هڅه کوي. بیا به مې دې نه هم سیوا د زجر هڅه کوي. په دغه وجه له ژوندونه شکایت نه کوم. بیا ووایه ډېر ښه دی ډېر ښه دی. شاداب صاحب بیا به مې دې نه هم سیوا د زجر هڅه کوي. په دغه وجه له ژوندونه شکایت نه کوم. ډېر ښه دی. مجنون لګیا دی چې لیلا خو ملامته نه ده. مجنون لګیا دی چې لیلا خو ملامته نه ده او لیلا وایي له مجنونه شکایت نه کوم. ډېر ښه دی. او یوسف کوهي ته زه ګړنګ ته په مسکا ولاړ یم. یوسف کوهي ته زه ګړنګ ته په مسکا ولاړ یم. یوسف کوهي ته زه ګړنګ ته په مسکا ولاړ یم چې غورځونکي مې دي ورونه شکایت نه کوم. واه بیا یې ورو ډېر ښه دی. یوسف کوهي ته یوسف کوهي ته زه ګړنګ ته په خندا ولاړ یم چې غورځونکي مې دي ورونه شکایت نه کوم. ډېر ښه دی. دواړو د یو او بل له قصده راته درد راکړی. دواړو د یو او بل له قصده راته درد راکړی. دواړو د یو او بل له قصده راته درد راکړی. دا چې له نن او له پرونه شکایت نه کوم. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. او شاداب صاحب وروستی بیت دی چې ګوګله زه ځان ته د 100,000 یاران پیدا کړي. ګوګله زه ځان ته د 100,000 یاران پیدا کړي. ما ترې مینځلي دي لاسونه شکایت نه کوم. واه ډېر ښه. صافی صاحب او نصیر احمد شهاب وایي چې چا ته زړونه تش کړو غم د چا په اوږو بار کړو. چا ته زړونه تش کړو غم د چا په اوږو بار کړو. څو ماښامه ژوند دی په ژړا به یې تکرار کړو. او غم پوکړی دود نه دی چې پورته رانه لاړ شي. درد سوی سګرټ نه دی چې ایسته یې ګزار کړو. او پاکه ربه زړه به دې شي تور له بني آدمه. دومره ارمانونه به دې سترګو ته قطار کړو. نو صافی صاحب ګرانو لیدونکو باران هم راغی او په دې هیله چې یو غزل بل د صافي صاحب نه واورو. که بیا باران راغی نو بیا به هغې نه بعد ګورو یو غزل اورو. صافی صاحب باران خو یو څه ناڅه ډېر هم شو خو غزل زر وایم چې زړګیه ولې شاته ګورې. زړګیه ولې شاته ګورې. زړګیه ولې شاته ګورې. تللي واپس نه راځي چاته ګورې. ای ډېر ښه دی. او زه درته وایم چې راغاړې وځه. زه درته وایم چې راغاړې وځه. ته لا هم سترګو د دنیا ته ګورې. واجي ډېر ښه دی. او ډېر زر به واورم چې ناکامه شولې. ډېر زر به واورم چې ناکامه شولې. کتاب ته لږ ګورې ډېر ماته ګورې. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. زما بې غورۍ نه د ګیلې شروع کړې. زما بې غورۍ نه د ګیلې شروع کړې. ته خپل مکیس خپل یاداته ګورې. ډېر ښه دی. او د لیونۍ لورې ها ګل در واخله. څه به یې ووینې هوا ته ګورې. ډېر ښه دی. او لکه یو بل ته چې رازونه سپارئ. څنګه خواږه صحرا ته ګورې. ډېر ښه دی. یو څو بیتونه نور هم اورو صافی صاحب مسلسل. باران هم ډېر دی خو د باران نه د صافي صاحب د غزلونو زور ډېر دی. موږ ورته ناست یو واورو. باران اوري موسم بیا دونه پری دی. باران اوري موسم بیا دونه پری دی. باران اوري موسم بیا دونه پری دی. زه تنها یم زړه مې سم میږي دی. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. دا چې ستا په مشوره دا خو ستا په مشوره باندې روان یم. دا خو ستا په مشوره باندې روان یم. هر قدم چې مې پستن او په اغزي دی. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. میکده او جومات خوا په خوا جوړیږي. میکده او جومات خوا په خوا جوړیږي. میکده او جومات خوا په خوا جوړیږي. تړون شوی د ملا او د ساقي دی. ډېر ښه دی ډېر ښه دی. د بیلتون ضربه ځپلي ته دې ګوره. د بیلتون ضربه ځپلي ته دې ګوره. خپل نوکان چې تر اوسه عصبي دی. ډېر ښه دی. او ستا قانون په ناقانونه طریقه دی. ستا قانون په ناقانونه طریقه دی. ستا قانون په ناقانونه طریقه دی. نو ګوګل ورنه په دې وجه باغی دی. ته بیا ووایه ستا قانون په ناقانونه طریقه دی. نو ګوګل ورنه په دې وجه باغی دی. باران اوري وایي چې د غره په سر کچه کوټه ده او باران وریږي.
غره په سر کچه کوټه ده او باران وریږي د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي او دا خاموشي د سرندې په شان خبرې کوي دا خاموشي د سرندې په شان خبرې کوي ستا جدایي مې میلمنه ده او باران وریږي چې ته به چېرته یې جانانه ستا عزیز چېرته دی منځ کې مې لویه فاصله ده او باران وریږي صافیه صاحب کوم بیتونه دې په یاد زده یو څو بیتونه درنه نور اورو 3 بیتونه وایم شاداب صاحب چې څومره ترخو حالاتو کې خوږه مینه ده څومره ترخو حالاتو کې خوږه مینه ده زما او ستا ترمنځ لا څومره عجیبه مینه ده ډېر ښه دی اوس د هر چا په مخ کې یو او بل ته ناز ورکوو اوس د هر چا په مخ کې یو او بل ته ناز ورکوو اوس هغه پټه مینه شکر دی ښکاره مینه ده ډېر ښه دی اوس د هر چا په مخ کې یو او بل ته ناز ورکوو اوس هغه پټه مینه شکر دی ښکاره مینه ده موږ وایو ها در صدقه دې شمه موږ وایو هو در صدقه دې شمه ډېره مننه شاداب صاحب موږ وایو ها در صدقه دې شمه خو تاسو کړې داسې نه او داسې نه مینه ده ډېر ښه دی ډېره مننه نو صافی صاحب درنو ملګرو موږ صافي صاحب سره خپرونه شروع کړو خو خپرونه هم نیمې ته رسولې وه چې دلته یو ملګری راغلی او صافي صاحب یادونه وکړله چې ډېر خوږ غږ لري نو ما ویل چې خوږ غږ لري په لیدونکو به هم پیرزو کړو دغه ملګری به موږ سره کښېني او له دغې نه به یو ترنم هم واورو د هغې نه تاسې بیل خوند واخلئ دا ځکه مې په زړه کې یاران نه پاتې کېدل چې څاڅکي په شیشې د باران نه پاتې کېدل درنو لیدونکو نو باران وریږي زمونږ دا موقعیت هم څه لږ ګډ وډ شو خو بیا هم ګوګل صافی مې تر څنګ ولاړ دی او دغه بل ملګری له ده نه به یو خوږ ترنم اورو او له هغې وروسته به بیا د خپرونې لمن راټولو نو په سر کې خو ته ستړی مو شي خپرونې ته مننه شاداب صاحب تاسو په خیر راغلی زموږ ولسوالۍ ته په خیر راغلی وئ الله م قدر وکړي چې زموږ د خوار غریب جونګړې ته راغلی ډېره مننه وروره نو په سر کې که دې زموږ لیدونکو ته نوم واخلي زما نوم نصرالله تخلص مې سیلاب دی د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ اوسېدونکی ډېر ښه نو سیلاب صاحب ترنم ته دې غوږ یو شاداب صاحب مننه د ترنم نه مخکې کې اجازه دې وي او 2 بیته اورو په مینه د تړون صاحب بیتونه دې وي چې بېګا شپه کونډې جینۍ وږی زوی په مخ ووهه بېګا شپه کونډې جینۍ وږی زوی په مخ ووهه ویلې چپ شي د دې چم غټان له خوبه وځي او سلګۍ په ستوني کې ساتئ سهار تر 10 بجو مننه شاداب صاحب سلګۍ په ستوني کې ساتئ سهار تر 10 بجو که نه شړي مو د دې چم خانان له خوبه وځي ترنم دی شاداب صاحب یو څه کرکټ هم وکړو که اواز کې مې یو څه تغییر و نه بخښنه به غواړم ترنم یو 3 بیته دي په دې ډول چې لاس دې راکه لاس دې نرم دی جانانا ستا د حسن بازار ګرم دی جانانا لاس دې راکه لاس دې نرم دی جانانا ستا د حسن بازار ګرم دی جانانا دروازه کې به لږ مخه درته ښکاره کړم دروازه کې به لږ مخه درته ښکاره کړم خو په لاره باندې شرم دی جانانا ستا د حسن بازار ګرم دی جانانا لاس دې راکه لاس دې نرم دی جانانا ستا د حسن بازار ګرم دی جانانا دلته خلق د یو بل وینو ته ناست دي دلته خلق د یو بل وینو ته ناست دي دلته مینا کول جرم دی جانانا ستا د حسن بازار ګرم دی جانانا
یا په وجود باندې دې هره جوړه خوند کړي په وجود باندې دې هره جوړه خوند کړي که کاټن دی او که چرم دی جانانا ستا د حسن بازار ګرم دی جانانا یک سوله راغله ورور براشي یک سوله نوا هدیرې بلټوما. ډېره مننه کور ودان. درنو لیدونکو نو د سیلاب صاحب په خوندور غږ تاسې ډېر ښکلی ترنم واورېدو، ډېر خوند یې وکړو. ډېره مننه له ګوګل صافي صاحب څخه ډېره مننه چې مونږ ته په دغه خپرونه کې وخت راکړو، خوندور شعرونه په تاسې واورېدل. په څنګ کې له سیلاب صاحب څخه ډېره مننه چې ترنم یې په تاسې واورېدو. نو له دوی دواړو ډېره زیاته مننه. نو زه یو ځل بیا چې تاسې ته د یوې نوې خپرونې سره د پامیر ټي وي په سکرین راځم، تاسې ټول په لوی الله سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.